بسم الله الرحمن الرحیم. د کورل ډرا د نن ورځې درس ته راغلاست. د نن ورځې په درس کې به زه تاسو ته د آوټلاین سره د آوټلاین د کارولو طریقه تاسو سره وښیم چې آوټلاین موږ څنګه کوو دغه استفاده وکړو او څنګه کولی شو د آوټلاین د کلر څخه استفاده وکړو. د به راسو یو دوه آبجکټ په خپل ډراوینګ وینډو کښې رسم کړو. دا یو آبجکټ دی زموږ څه په ډراوینګ وینډو یا په بعضې اصطلاح کښې په سټیج کې. راځو غواړو که چیرې تاسې غواړئ د یو آبجکټ خپل آبجکټ ته مثلا کلر ورکړئ، بکګراونډ ورکړئ. هغه داسې موږ کوو چې فقط راځو په دې کلر پالټ کې د لیفټ کلیک په واسطه باندې موږ کولی شو یو آبجکټ ته کلر ورکړو. ګورئ لکه دا غوندې هر کلر چې تاسې غواړئ تاسې کولی شئ هغه ته کلر ورکړئ. خو دا اوس دا کلر به زه نو کوم. اما که موږ وغواړو چې مثلا د دغه آبجکټ و آوټلاین ته کلر ورکړو څنګه کولی. زه به د آوټلاین کې ډبل کم به اصطلاح بولډ به کړم تر څو چې تاسې صحیح معلوم شي. هر وخت چې تاسې غواړئ یو آبجکټ و آوټلاین ته کلر ورکړئ تاسې په دې کلر پالټ کې فقط رایټ کلیک ووایئ. موږ چې کله بکګراونډ ورکوو لیفټ کلیک کوو. د لیفټ کلیک په کولو سره موږ خپل آبجکټ ته بکګراونډ کلر ورکوو. اما د رایټ کلیک په واسطه باندې موږ څه کولی شو خپل آبجکټ ته څه کولی شو آوټلاین ته کلر ورکولی شو. ګورئ که زه اوس لیفټ کلیک وهم د آبجکټ بکګراونډ به کلر اخلي او که چیرې رایټ کلیک پر یو رنګ باندې وهم بیا به څه کېږي آوټلاین به کلر اخلي. نو دغه دوې لارې ستاسو لپاره لنډې تاسې کولی شئ آوټلاین ته رنګ ورکړئ. که لیفټ کلیک وهئ آبجکټ داخلي برخه بکګراونډ به اخلي او که رایټ کلیک وهئ آوټلاین به کلر اخلي. بله طریقه د آوټلاین د کلر لپاره زه به د آوټلاین کلر نو کړم. نو کلر ما خو آوټلاین آف کړئ وبخښئ. دا به زه آوټلاین ښه. نو داسې دوې طریقې تاسې پوه شولاست. یوه طریقه دا وه که چیرې په دې کلر پالټ کښې تاسې لیفټ کلیک ووهئ نو ستاسې به د آبجکټ بکګراونډ په کلر اخلي. ګورئ لکه په هر کلر باندې موږ کلیک کوو د آبجکټ بکګراونډ کلر اخلي. او که چیرې تاسې په دغه کلر پالټ کښې رایټ کلیک ووهئ ستاسې د آبجکټ آوټلاین به کلر اخلي. یوه طریقه بله د آوټلاین د کلر دپاره دا ده چې تاسې به څه کوئ دلته به یو کلر واخلئ ماوس لیفټ کلیک ونیسئ دغسې به انتقال کړئ را به یې وړئ دلته د آبجکټ و ګورئ که په آوټلاین باندې تاسې نیسئ د کلر هغه کوچنی ایکن وګورئ د ماوس سره چې هغه تغییر خوري په مابینځ کې سپین ځای پیدا کېږي. که چیرې مرکز ته وړئ یا د خپل آبجکټ بکګراونډ ورکړئ ګورئ هلته کلر اخلي. مثلا که زه وغواړم چې آوټلاین ته کلر ورکړم تاسې کولی شئ دا رنګ واخلئ ډراګ یې کړئ او دلته پرته آوټلاین باندې ډراپ کړئ. دا بله طریقه د آوټلاین ته د کلر ورکول. یوه طریقه یې هغه ده چې تاسې هلته رایټ کلیک کوئ. بل طریقه یې ده چې کلر اخلئ ډراګ کوئ پر آوټلاین باندې ډراپ کوئ. بل که چیرې تاسې راشئ د آوټلاین لپاره موږ کولی شو دې ځای موږ تاسې آوټلاین آف کړو. مثلا دې ځای موږ کولی شو چې نو آوټلاین دې آف شي او یا هم کولی شو دلته راسو برته آوټلاین نان دی کولی شو درجه انتخاب کړو. مثلا آوټلاین برته راوړئ په لاس راغلی او برته د آوټلاین د نو آوټلاین څخه بعد دې خوا ته لیکل دي د هیر لاین آوټلاین دی. هیر لاین آوټلاین هغه ډېر نازک آوټلاین دی. هیر لاین نو ډېر نازک وي شاید تاسې ونه شئ کولی چې ووینئ ډېر نازک کلر لري. نو دې ته وایي هیر لاین آوټلاین. د هغې څخه بعد د آوټلاین درجې دي. تاسې کولی شئ دلته راسئ دې ځای څخه مثلا دغونه ډبل انتخاب کړئ او که یا هم هر یو چې انتخاب کړئ په هغه اندازه به آوټلاین ډبلېږي. که نه کولی شئ راسئ دلته راسئ یو عدد ورکړئ مثلا زه ورکوم 18 په هغه اندازه به دې څه کړي آوټلاین به ډلوي. بل چې دلته راسئ تاسې آوټلاین راسئ د آوټلاین څخه بعد ته موږ په اخر کې ګورو د آوټلاین دپاره یو ډاکر وینډو لرو. که کلر ډاکر وینډو ته کلیک کړئ تاسې د کلر وینډو خلاصېږي. په هغه کلر وینډو کښې موږ دوه آپشنونه په لاس کې لرو. یو د آوټلاین ته بل فیلینګ دی آبجکټ داخلي بخش ته رنګ ورکولو دپاره. وګورئ دلته تاسې کولی شئ کلر انتخاب کړئ. مثلا د ټول کلرونه چې په کورل ډرا کې شته هغه په دې کلر
ډاکر وینډو کې چې موجود تاسو هر کول شي دلته دوه بټن تاسو لري فیل آوټلاین هر کلر چې تاسو انتخاب کې کېدای ځکه انتخاب وي که مثلا دلته راسي دلته کلیک کوئ مثلا کلرونه چې تاسو راځي هغه وینډو کې مثلا تاسو کلر انتخاب وي کوم کلر یې مطلب فرض مثال که فیل وایست د ابجیکټ فیلیږي یعنی داخلي برخه به رنګ اخلي او که چیرته تاسو یو رنګ انتخاب کې مثلا لکه دا غوندې ګرین آوټلاین لپاره نو دا د کلر د یو ابجیکټ د آوټلاین او د ابجیکټ د فیلینګ لپاره داخلي برخه د ډکول لپاره رنګ ورکول لپاره دا بل طریقه ده تاسو کولی شئ رنګونه انتخاب کړئ هر رنګ چې مو خوښ وي کولی شئ هغه رنګ دوه طریقه فیل یا آوټلاین فیل آوټلاین که فیل غواړئ فیل داخلي ابجیکټ برخه به کلر اخلي او که نه به راسئ پر آوټلاین باندې کلیک کړئ آوټلاین به کلر اخلي سو دا هم سو د ډاکر وینډو د ابجیکټ د آوټلاین یا د ابجیکټ د فیلینګ لپاره د کلر لپاره دا به کلوز کو بیا به تراسو د آوټلاین آپشن ته د دې څخه بعد موږ لرو د آوټلاین د کلر لپاره یو بل آپشن هم لرو بل ځای سم کولی شو چې کلر رنګ ورکړو هغه دا دی چې دلته به راسو موږ په خپله به دغه د آوټلاین بخش کې دلته بیا د آوټلاین د کلر لپاره ډایلاګ باکس لرو چې شارټکټ یې دی که شفټ F12 تاسو کولی شئ د شفټ F12 په کلي سره هغه خلاص کړئ دلته چې راغلاست بیا هم د کلر لپاره آپشنونه دي اول موډلز دی په موډل کې چې راسئ موډل هغه ساده د رنګ لپاره تاسو کولی شئ د درجې په حرکت ورکولو سره تاسو کولی شئ یو رنګ انتخاب کړئ او هغه د آوټلاین لپاره دغه څخه استفاده وکړئ کوم رنګ غواړئ سره کمې تیزې نه او دلته چې راسئ تاسو لرئ مثلا RGB ریډ ګرین بلو HCB دی او CMYK دی چې اکثر خلک استفاده زموږ ډېر په پروفیشنل کورل ډرا کې د CMYK یا RGB څخه استفاده کوي هغه کلیک کړئ بیا هم تاسو کولی شئ رنګونه په لاس کې لرئ هر رنګ چې انتخابوئ فقط د درجې په حرکت ورکول سره رنګ په لاس راوړئ که نه هم د رنګ مکس رنګونه کولی شئ دلته د دغه ځای څخه په لاس راوړئ دغه درجو لپاره درجې ورکړئ تعین کړئ مثلا 10 15 شل هر څه چې تاسو ورکوئ د هغه له څخه تاسو هغه مکس کلرونه اساس چې ورکوئ هغه بل تاسو په لاس راوړئ د دې څخه بعد راځو موږ مکسر ته کلر مکسر وظیفه ده چې موږ دپاره دوه درې کلر اخلي مکسې یې د مکسر دپاره موږ دلته وینډو لرو د دې وینډو کې تاسو کلر انتخابوئ ګورئ موږ ګرین لرو یلو لرو مثلا ریډ دی مثلا د آبي دی د بل بانجاني دا رنګ شي تاسو کولی شئ د دغه یوه درجې په ګرځولو سره تاسو کولی دا کلرونه واخلئ سره مکس یې کړئ نو تاسو د دې درجې په ګرځولو سره دلته وګورئ اوس دلته موږ اولډ کلر دغه د آوټلاین لپاره دلته موږ یې وینو نیو کلر زرغون دی تاسو کولی شئ دلته وګرځوئ مثلا دې په ګرځولو سره راسئ مثلا دلته اوس ویجاړ انتخاب کړئ دې څخه بعد راځو سور انتخابوو مثلا رنګ کلر که نه و د هغې څخه دلته راسئ یو رنګ انتخاب کړئ هر رنګ چې تاسو انتخابوئ د کلر باکس څخه د دې څخه بعد د سیم دپاره تاسو کولی شئ د رنګو اندازه انتخاب کړئ سره کم رنګ یې مثلا رنګ کولر ډیر خام رنګي وارمر ډارکر لایټر لیس سچوریشن نو دا رنګونه دي تاسو فقط دغه څه رقم رنګونه تاسو غواړئ زه به ډارکر انتخاب کوم نو کې تاریک رنګونه په تاریک رنګو کې داسې رنګونه دي بیا هم تاسو کولی شئ د دې درجې په ګرځولو سره په هغه رنګونو کښې تاریک رنګو کښې یو رنګ انتخاب کړئ دا بل طریقه شوه او آوټلاین د کلر کول بل راسي کلر پالیټس ته بیا هم کلر پالیټ لکه مخکې چې ما ته کوچنۍ وینډو خلاصه کړه عین هغه وینډو ده هغه کلرونه دي نو تاسو کولی شئ دلته رنګونه انتخاب کړئ دلته موږ بیخي ډېر رنګونه لرو دا تقریبا لږ سولډډ سخت رنګونه دي تیز رنګونه دي تاسو کولی شئ دې څخه هر یو شي انتخاب کړئ د هغه په انتخابولو سره هغه رنګونه بل تاسو ته خلاصېږي هغه دغه رنګونو د نومانو لیست دی دا ټرو مچ کلرز دی بیا هم تاسو کولی شئ بل نوم هغه لیست د کلرونو دی هر کلر چې تاسو انتخابوئ مثلا هغه تاسو انتخاب کړئ دا کلرونه دي هر کلر چې تاسو انتخابوئ دلته بیا کولی شئ ووینئ اولډ کلر نیو کلر کوم کلر غواړئ که نه کولی شئ دلته راسئ دا درجه باندې کلیک کړئ خپل کلرونو لیست چې پورته کښته تاسو کولی شئ یو رنګ انتخاب کړئ هر کلر چې تاسو غواړئ که نه هم په خپله لاسي کولی شئ دغه درجه پورته بوځي کوم رنګ غواړئ مثلا زه دغه رنګ غواړم دا رنګ انتخابوئ هر رنګ چې انتخابوئ ستاسو خوښ ده د سیم وی بیا هم دلته دا رنګونه کولی شئ دې په واسطه باندې د رنګونو د مکسوال د اندازې د ډېرولو دپاره او د کمولو دپاره دلته تاسو وګورئ دا
د رنګونو RGB څونه مثلا سور رنګ څونه ګرین څونه بلو رنګونه څو سره ګډ شوي دي دغه بلاک رنګ چې دی رنګونه سره ګډ شوي دي هغه د مکسي درجې په اندازه سره تغیر کوي کم یې ډېریږي او کم یې ټول رنګونه او همداسې تاسو کولی شئ دغه رنګونو دپاره هلته هم تاسو د رنګونو ماډلونه لرئ هر یو چې کلیک کړئ دغه رنګونو هغه اندازه او وینډو به تاسو ته خلاصېږي تاسو کولی شئ د هغه څخه استفاده وکړئ نو دا و د نن ورځې د آوټلاین د ورکولو یا آوټلاین ته د رنګ ورکولو طریقې نو خدای دې وکړي تاسو پوه شوي یاست دا یو سمپل درس و خو بیا هم بعضې وخت تاسو ضرورت پېښېږي سره کوم کولی شئ آوټلاین ته یو رنګ ورکړئ د کوم ځای څخه کولی شئ د آوټلاین لپاره ښه رنګونه انتخاب کړئ نو تاسې همیشه ولاړ شئ هغه ټولز ته او هلته هغه د آوټلاین کوم کلر باکس دی تاسو ولاړ شئ هلته ښه کلرونه پیدا کړئ په هغه کې وګرځئ نو دا لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویلو چې هر څومره پراکټیس کوئ انشاءالله هغومره به برلاسي اوسئ نو مشکل ده چې دغه هر نقطه د ویډیو د لارې تشریح کړو دغه څخه استفاده وکړو په دې رنګونو کې ما تاسو ډېر کار ونه کړي نور دا شی نشته پکې تاسو فقط ټول رنګونه وګورئ څه ماډل رنګونه شته پکښې د هغو څخه استفاده وکړئ هر څومره چې پراکټیس کوئ انشاءالله هغونه به پکښې تجربه ترلاسه کړي تر بل درس د خدای په امان بیا هم ستاسو د نیکو مشورو او نظریو په هیله